د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت مسؤلین وایي د ګڼې ګوڼې مخنیوي او د مسافرو د لیږ رالیږ پروسې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د یو خصوصي شرکت سره په همکارۍ د مزار هرات ترمنځ د مسافر وړونکو موټرو یو تمځای په مزار شریف کې پرانیست. اوس الحمد دغه لینس جوړ شوی ده چې مستقیما د مزار له کمربند څخه د حرکت کې بیا درېږي په دغه کې هرات کې دا د خلکو لپاره یو سهولت ده، د مریضانو لپاره یو سهولت ده. دا تقریبا موږ 50 موټره د لین لپاره برابر کړي دي او رنګ هم برابر کړي دي، څه ودانې برابر شوي دي، رنګ شوي هم دي. باید شرکت‌ها کلا سر پای استاد شوند، کار بکنند به خاطر خدمات رسانی بر مردم خود، همکار بودن با دولت خود، با ترانسپورت خود. اگر ما دست یکی بکنیم، هم امروز عواید دولت ما بالا میره، هم اینمی عواید امروز مکمل میبینیم که ما و شما برای بازسازی سرک و پل و پلچک و دریا مصرف میشه. په همدې حال کې د خلمی ملت ترانسپورتي شرکت مسول د موټر چلوونکو او مسافرو ته د اسانتیاو برابرولو په اړه خبرې وکړې. ټینګار یې وکړ چې د هرات مسافر دی له د مشخص شوي ځای څخه خپل سفر کوي. با تمام بندر تمام چیزا به سهولتش در اتاق دریور، از جای خواب دریور، جای استقای مسافرین تمام شما آماده کردیم. ان شاءالله به مسافرین محترم هیچ کدام مشکل نیست، جای منظم است و دریور هم که به هر طرف میماند. له بلې خوا موټر چلوونکي د دغه تمځای له جوړېدو خوښ دي، وایي چې نور به د مسافرو د پیدا کېدو له سرګردانۍ خلاص شي. همین تقاضا را داریم که مسافرین هرات از این بعد دیگه لاینایی که در این مسیر است، لاین میمنه، اینی ما دیگه مسافرین ما را بار نکنه و بسیار خوشحال هستیم که ما ریاست ترانسپورت، کسای شرکت ها همشان همکاری کردن، واقعا خوشحال هستیم. بسیار کار خوب است، راه دور دراز بودن، این راه که از مسیرش کوتاه هستند، بسیار برای مردم سهولت هستند. د یادونې وړ ده دغه شرکت د 50 موټرو په لرلو سره خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړ چې له دې وروسته به د هرات مسافر له دغه ترمینل څخه تګ راتګ کوي.